هغه ذات ته موږ ته حواله کوو ظالمه موږ خو د یتیمانان پرېښودلو مدرسې د یتیمانان یې پرېښودلې ځوانان د یتیمانان پرېښودل د سنت اواز دې ختم کړ هغه زنانه به تا ته خیرې کوي ماشومانان به تا ته خیرې کوي ظالمه زما د په رب قسمي موږ ته هغه ذات ته حواله کوو چې د چا منبر تا شړ کړی دی د چا قرآن تا شنډ کړی دی تا د چا دعوت ودرولی دی زما د په رب العالمین باندې قسمي چې رب العالمین به سره هغه معامله کوي انشاءالله زموږ امید دی چې د ظالمانو عاقبت ډېر بد دی زموږ رب العالمین فرمایي سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین ورشئ د ځمکو کې وګرځئ چې د مکذبینو حال څه و تا خو نن د امت مسلمه سرتور دې پرېښوده یا بارنۍ ټوله سرتوره پرېښودله حیا دله د الله نه نه درتله تا له د ملایکو نه حیا نه درتله تا له دغه صحفو د ملایکو نه حیا نه درتله ستا نوم ظالمه په دغه دفترو کې نه لیکلی کېږي والله العظیم زموږ په رب باندې ای ملت مسلمه زموږ په دې الله باندې ایمان دی چې هغه څوک چې د دې سره مشوره کې شریک دی میټنګ یې ورسره کړی دی چا ودرولی دی چا تعذیب کړی دی زما د په رب العالمین باندې قسمي چې الله د دغه ظالمانو او د دې مظلوم نه الله عز وجل نه خبره نه دی الله خپل بنده لیدلی دی زموږ را تاسې نه دی لیدلی یو صاحب یاسینو په یو ملک رب العالمین را پیدا کړ او هغه ظالمانو ویټه کو چقمقې کو کلمې له شاته راویستلې او هغه په دغه ځای کې اوازونه کوي یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین ما په هغه ذات باندې ایمان راوړی دی ارمان ارمان چې زما دې قوم ته پته وي چې زه په څه شي باندې الله عز وجل وبخلمه ته د دې د مرتبې نه خبر نه وي ای ظالمه والله العظیم هغه ذات چې صاحب یاسین د خلکو ملک ټول قوم یې د مینې نه لرې کړه که ستا په شا باندې هر څومره طاقتونه ولاړ دي زموږ د اسمانونو د ځمکو په مالک دغه وریځې چې را روانې دي او د لمر د مغرب په لورې روان کړی دی په دغه ذات باندې زما یقین دی چې رب العالمین به تا رسوا تا به خجالته او ستا ټغر به ټول کي ستا په دې روح کې او ستا په کورو کې به غمونه رب العالمین ودرواچوي ای ملت مسلمه تاسو له تسلي در کومه چې د عالم په مرګ باندې الله عز وجل اسلام نه ختموي د اسلام حفاظت الله کړی دی انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون دا قران کریم موږ را لېږلی دی موږ د قران کریم حفاظت کوو هغه ذات ویلی دی تاسو ډاره مه کوئ خوف مه کوئ هر هغه څوک چې ظالم دی هر هغه څوک چې مسلمان یې رحم نه کوي د نور تفریقې رامنځته کوي تبعیضونه رامنځته کوي نور د مسلمانانو مابین کې تفاوتونه راولي قومي تبعیضونه راولي مذهبي تبعیضونه راولي زمونږ پر رب باندې دا یقین دی چې ان شاء الله الله عز وجل به دا تباه کوي او ان شاء الله مؤمنان به هغه به د انتقام بخلي